بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کې دوه قسمه تعبیرات موږ الله قرآن کریم باره کې کوي. کله موږ الله فرمایي چې دا یو دم راغلی دی او کله وي دمه دمه باندې راغلی دی. انزال او باب تفعیل. انزال دی ویل چې الاتيان من الفوق الى التحت دفعه واحده دبرنا یو شی لاندې یو دم راتلل. او تنزيل دا معنی چې یو شی بدمه دمه باندې راتلل. دا خو ظاهري ټکر ښکاری. بعض علماء چې د لوح محفوظ بیت المعمور له یو دم راغلی دی باب افعال او دغه نو سبب دمه دمه راغلی دی، لیکن دا خبرم کمزور ده ځکه بده کې وروي علماء ور باندې کلام کړی دي. بعض علماء چې دا یو باب د بل باب په معنا باندې راځي. صحیح جواب علماء دا ذکر کړی چې قران کریم کې دوه قسمه مسائل دي. یو د عقیده خبره ده او بل د عمل. عقیده چې کله څنګه الله بیان یو د عقیده باره کې خبره کوي نو یو دم خبره کوي. د انسان عقیده یو دم د توحید په طرف اړي او ارش عمل د نغړې په دمه دمه باندې اړي. لکه باب د شرابو کې کله یو حکم راغی او کله بل راغی، اخر کې ورسې ویل فحال انتم منتهون ایت شو منه کې دن کې عمر شبویل انتهینا یا رب العالمین من منش. حدیث کې راځي بس خلکو خپل چاټیر شراب او غیره واړولې. نازل دل د کتاب چې شوی دی من الله ذلانا. الکتاب د قرآن نوم دی. دې نومونه قران کریم لري. یو نوم دی کتاب او کاف ته به ماده چې په یو ځای کې راشي دی کې معنا د جمع ده. قران کریم له کتاب ولي وای وجداد علماء لګي چې یو خله محفوظ کې دا جمع شوی دی. دویم زمونږ محمد رسول الله په سینه کې الله جمع کړی دی. دریم زمونږ د قراو په دې سینه کې الله جمع کړی دی. او څلورم دا چې د قران کریم هر خبره ډیره جوړه ده. هر څه په قران کې موجود دي. ابن کثیر ویلي کې هیڅ یو شی نشته مګر هغه په قران او سنت کې موجود دي. خو مونږ چې په نه پیګو دا نقصان به مونږ کې د شی بنو چې لکه دا خبره قران کې نشته او دا نشته او دا د دیو جن مولا قاری سے فرمایي چې دا حنفي عالم دی. دین د اسلام کمنو کیفن ار له سره پوره دی. دا بر خلک ډېر د ظلم نه ډکه خبره ای. شریکه قران کې دا خبره نشته او دا خبره نشته او دا خبره نشته. دین خدای معلومه شي چې دا قران او سنت ناقص ته موږ یې تکمیل کوو او حالانکه الله دا ما کامل کړی دی موجود دی. الکتاب کې معنا د جامعیت د اخلاق بکیری، معاملات بکیری، جهاد بکیری، دعوت بکیری، د اقتصاد مسله، د حکومت مسله، تهذیب الاخلاق، د اخلاق برابرولو، تدبیر منزل، کورنۍ ژوند، سیاست مدني، علاقه کې امر را وصل. دا ټول څنګه الله په دې کتاب کې خود لري. او وسوي معمولی کتاب به نه غني بلکې من الله داس څنګه الله را لګلې. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د قران کریم به احترواله په دینورو خبرو باندې د شه دې لکه څنګه چې زمونږ الله پر مخلوق باندې به احترام دی. بل وخت کې درانه کې فضل لکه څنګه جزاء به احترام زمونږ الله ویری دی. دلیل به دې باندې چې بهترین کتاب هغه اوچت کتاب هغه قران او د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث. د دې وجنه حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي وی ترکت فیکم امرین ما تاسو کې دوه شیونه پرې خودلی. کبدیم شرطه منګول ولګول او فنجم په ولګول هدایت ته او کبدیم شرطه ونه لګول معنا گمراهی ده. یو قران او بل رسول الله سنت. د دې څه مطلب معنا کله چې انسان یو عمل کوي په غیبه د قران او سنت نه دلیل ذکر کی دا هدایت دی او کله قران او سنت نه په دلیل موجود نشي رسول الله فرمایي دا گمراهی ده. تور دا وایي چې دا ډېر ښه عمل دی. دی مولا سے ورته کیسه عمل ورته او اق مولا سے ورته ورته نه ښه عمل هغه چې الله رسول او عمل له عمل وي. ښه عمل هغه چې په باندې قران او سنت او صحابو یو خبره موجودي چې کله قران کې نه سنت د نبی کې نه صحابو خبره نقل نه کته څومره ورته ښه عمل وي دا قسم په الله چې بد عمل دی شر دی شر. زمونږ الله تعالی په دغه عمل باندې د جهنم منځ کې سزا درکړي. لږ عمل د رسول الله سنت برابر دا موږ د قران او عملونه به احتر دي. بهترواله په دې کې راځي رسول الله فرمایي د قران کریم په هر حرف باندې الله لسنه کې تاسو درکې. خدام نو مشالف لامیم د یو حرف دی
الف ځان له لام ځان له میم ځان له محدثین بل در حدیث په تشریح کې دلی کې چې رسول الله حروف مقطعات مثال کې ذکر کړل دا اوله وجدا دا چې د دې حروف په مقصد باندې زمونږ الله په دې معنا دا کوي سره د قران په معنا باندې نه پويږي دا دومره د خیر کتاب دی چې الله درم به برخه او اجر کوي او دا خبره ده چې کوم سره د قران کریم خواري ولې زمونږ الله دغه په لمن کې خیر اچولې دي او اج بهترین خیرونه غد رسول الله په حدیث کې راغلي دي د الله نبی فرمایي چې خیرکم بتاسو کې بهترین انسان اقد چې قران زده کې او به بل تشریح کې د حدیث کې اول رسول الله د دیناسو کسانو توصیف کړی دی څه مطلب یو قسم هغه خلک چې قران بیانوي او بل قسم هغه چې قران لناست رسول الله په دې کې اول د قران د طالبانو اوچت حیثیت ذکر کړی دی غنه ورسره به دوه مرتبه عالم ده د قران ولدا ناس خلک درې بهترین خلک دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دې اریو ملګری د فلان دی ملائک وزر غړي دې ویل شي اکرام یره کې نسمه د الله د رحم نه ده یا غور د دعاګانې غړي او رسول الله فرمایي ک چرته د سړې مړ شو ګور فی سبیل الله ده به شهید دی د الله بدل لار کی حدیث مشکات کې راځي او درونه ویو رسول الله سره جمعات کې ناسو طالب العلم او بل د دنیا کار کو د برنی ویل یا رسول الله دا قانون مې اخلاص کړي چې ما سره د دنیا په مشاغلو کې برخه والی وجه دا چې زه واسه ما د الله نبی ویل کې دې شي د تعالی کوم رزق درکې دې شي هغه د دې طالب العلم د وجه نه ساسو دې لګ ناس د وجه نه زموږ ساسو بر خاندانونو الله رحم کوي زموږ بر دکانونو زموږ بر بدنونو استعدادونو کې دالوي الله به برکت اش زیتواله حدیث کې راځي الله نبی فرمایي چې کله انسان قران وای او د دور باندې شبه اوړینا وې دې انسان له دوه اجر دي یو د قران د ویلو او بل د جبر السخوالي دا به انسان نو چې کله قران ډېر ګران دی زما په جبه نه وړي او دې مولا پر خبرو باندې پوهیږم نو دا علمي خبرې کوي که اره خبره ارشډې کوي خو قران دا ویل دي چې سبق الله یو برخه کوي ته خامخ خبره برخه اخلي وړي به نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما بدی کتاب باندې زمونږ الله سره خلک اوچت کړ چې په عمل وکي او ډېر د خلک چې قرآن نه مخواړه ول زمونږ الله ذلیل کړ اگر که د دنیا په ظاهري حال باندې ډېر اوچت انسانان ځان لويلي ابن کثیر به صحابانو خبره نقل کړې ده او غوی به ویل چې كنا نعبد الحجر والشجره ومنګ د انسانانو چې اصل کانو بوټو بندګیم کوله الله مونږ رسول الله ولې کو دا غسر کې سم جزار کتاب نازل کې قران چې کله مونږ په دې باندې عمل وکړو نو الله په ټول دنیا وزره ولدا دا حقیقت دی عمر سے بویلی وی الله زموږ د عزت فیصله غو قران او سنت کې کړی دا که چرته موږ د قران او سنت د اسلام په بل شي کې خپل عزت طلب کینو یاد ساته دا قورز باندې موږ به ذلیلو او دا به ذلتم دی دا به تبعیدا حدیث کې رسول الله فرمایي القران حجه لك وعليك دا قران یا پتا باندې دلیل او یسره لپاره څه مطلب کچر در قران لګوته ورننه وړي نو دا پرې خو دو یاد ساته چې دا په قیامت کې به پتا باندې اعتراض کوي او رسول الله به قوم دا عریضه کوي یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اسما رب دې قوم دا قران شاله غرزولیو رسول الله چې عریضه کوي نو به ډېر غرانش او زمونږ الله فرمایي چې یو ودی سړي باندې دنیا کې دا ژوند راقید کم او بل په باقي دنیا کې دا لوند روچت کم یو به دلیل او که چرته په قران دی عمل وکي رسول الله فرمایي سره پر به دلیل لې حدیث کې راځي الله نبی فرمایي په ورځ قیامت قران او روزه د انسان لپاره سفارش کوي او دا ډول د شیونه دي چې د سفارش به قبليږي روزه به دا وایي چې الله د خوراک او څښاک نه دا سړی منع کړي او قران وایي چې الله ما د خوب نه دا من کړي زما پر خدمت کیو حدیث کې دا مرجع رسول الله فرمایي چې الماهر بالقران کوم انسان چې قران کریم باندې ماهری قیامت کې بلې د ملائکه په جماعت کې روچت کی دی په خوا کې او رسول الله فرمایي چې اهل القران د قران ور خلق دا تاسو یادي و اهل الله دا زمونږ د الله اهل دی او د رب العالمین خاص خلق دي خاص دنیا بچو په هغه کې بس موږ رتبه سي او د دنیا حکمرانان بچي لوی بادشاہ بر بادشاہانو کې چې هغه زمونږ رب العالمین دی د قران د وجنه رسول الله فرمایي تاسو ګوره د الله خاص خلک خاص تاسو زمونږ الله اهل او تاسو رب العالمین نږدې خلک
حدیث کې راځي رسول الله ویلي وسما په امت باندې برسي فتنې راشي لکه شپې تورتم صحابه ته پوښتنه یا رسول الله بمل مخرج صحابه ډیرو کې خلک وو وی په څه باندې بمنګ دې فتنونه به وزون قال الله نبی ویلي به کتاب الله قران باندې خدای رسول الله حدیث و تشریح ځکه به دې کې د مخکې خلکو حالات موجود دي د موجوده خلکو حالات موجود دي او د قیامت پر یې څومره خلک راځي دا ټول صورت حال په کې ذکر دي دا شری نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي و مجتمع قوم نرا جمع کیږي څه خلک د الله په یو کور کې د الله د کورونو نه چې مقصد د قران درس او تدریس لکه څنګه اوسه دا مجلس او الله دې کی د خلکو باندې یو سو انعامات یو نعمت په کې دا دي چې د خلکو باندې د الله د خوانه رحمت راځي رحمت ځکه دا د رحمت کتاب دی دویم په دې مجلس باندې سکینه او دلارامي د انسان د غړ په ډېر مطمئنه او دریم د یو ملګری رسول الله فرمایي رب العالمین د ملائکه په جماعت کې دی حدیث مسلم کې بیدار شي دی ورشي ذکر ما وکله چې دا مجلس لا شي نو څنګه الله وې ملائکه لا شي اے ملائکه تاسو گواشه به خبره باندې چې د ټول انسانانو لمه بخنه وکړه ماف میکړه ماف ملائکه ورته خبرو کې چې الله به دې کې پلان سره د قران لنو ناس ته بل چاره ناس چې قران لناسو یو دا د خیر مجلس ته او د خیر کتاب ته او د خیر ذکر دی چې کم انسان دی له ناس ته اگر کوم مقصد دی له ناس سم نه لیکن اغم ته بینوانه شي هغه باندې ما زمره مغفرت اعلان دی دا مې معاف حدیث کې رسول الله فرمایي د درې کسانو اکرام هغه بینه د رب العالمین اکرام دی یو حامل القرآن د قرآن بارون کی او الله نبی فرمایي چې کوم انسان بل زړه کې د قرآن څخه څه موجود نه وي دا ګوره کندر دی ډیران دغه به ګندګي پراته ده خامخا چې د قرآن په کې موجود دی او انسان چې د ابلیس علیه لعنت نه بچیږي د غیر پر ډیر وجه علماء ذکر کړی وي یو بهترین وجه هغه قرآن د فتنو د بچ کېدو بهترین مسله هغه قرآن عبد الله بن مسعود ابن کثیر دا خبر نقل کړی دی چې ته پوښتنه کې سوال ولکه څنګه موږ معلومه کو چې دی لوی الله بس موږ سره مینه یو کبه مینه نه وي ځکه دا مجمله خبره ده عبد الله بن مسعود ورته ویل چې فنظر الى محبتك مع القران لکه د خپل مینه د قران سره وګوره که قران سره د مینه د الله سره مینه د قران سره د مینه نه د الله سره مینه نشته د دلیل به دي چې تاسو د قران سره مینه ده الله تاسو سره مینه لري او څنګه د الله محبت چې انسان لري تاسو بس دي انسان به وګټل دا به کمال والا دی حدیث کې دا به چې صحابه کرام په غزا کې شهیدان شو د الله نبی په تفوس کو شي دریو سرور کسانه به یو قبر کې وردن نه کول کم یو د الله په کتابه ډېر پوهه دی وې چې کله ورته اشاره وکړه شو رسول الله باغه په لحد کې مړاند کړ د قبر عذاب به د انسانانو باندې نه او د بدرون الله مې جګ جوړ ساتي من الله د اسمن الله را لګل ډېر عزت من الله دی او د دې قران عزت پکار دی عزت د منشه او داس کې بشړې کینی صفا جامع باغوندي او دا به د چا لپاره قطه کینا د خپل نظر په دې کې بندي اعوذ بالله ورته وای په خلاص باندې به نشي درې به تخته باندې به انسان د کیناړي او دله په وخت ورکه به ځل کلمه به کې نه کوي مګر که ضروري شرط خبره واغه به بغل لیکل شي د عمل پرېد باندې بدله سړی کینی تلاوت به کوي او بیا بل دعوتي اې دې د نظام کوشش وکړي او کله چې دله مشکلات پیدا کیږي صبر د الله درزار پر به انسان کینی او په دینت باندې به کینی چې د قران نص تقوا زده کو ځکه دا تقوا کتاب دی د دې په مقابل کې به دنیا شاله کوي دغه یو څه مدام کې دا به انسان ټول ځل متوجي کوي چې د قله مال لګي دی ایمان به تیز دکې او قوي عزم بری قران له وسړي لري دا چې معمولی کتاب نه دی چې معمولی عزم ایدار راګیر شي د الله نبی فرمایي چې وخت د انسان نه تکتي د قران به تیزي او انسان به صبر صفا زړه سره بدعت نه به سړی ځان ساتي تکبر نه به ځان ساتي د ګنا نه به ځان ساتي ګنا باندې به شواله نه کوي ارزه کې عقل پیش نه کوي د مولا په تفسیر او ترجمه باندې پوره اعتماد نه کوي ترڅو چې تحقیق ونشي دا شینه شکل انسان را جمع کینو بد دغه به د قران نه فایده علی من الله من التوحید چې ذکوي هغه قران نه ذکوي ځکه من الله لفظ توحید د اشاره ده الله که پیژنې به قران یو پیژنې دا قران څنګه د الله د تعارف کتاب دی قران کریم نه چې کله انسان کینی سړي عقیده به درسته وي او د محمد رسول الله احادیث چې سړي کینی عمل به درست
قران او سنت او د دوړه ترقی او د عزت کتابونه الله به سره ویل شي شیخ عبد القادر جیلانی لیکي وی هغه ذات چې په هغه باندې اعتماد کړي شي او داغه نه تم ساتل شي امید ته ساتل شي دې ته ویل شي الله ودان دې مگر څنګه الله دې العزیز کوم انسان د قران نه مخړې ګور دې سړي لږ الله ډېر زور اور دی راګیر وي کی خو کله نه حلاکه الحکیم بده کې د الله حکمت دی حکیم دا ونه په واقع د امور خبر راځي سبب سګي معنا د غیب په علم ان الله پوهه دی سب درس هم ذری کړی دي ازاله الريف د اهل سنت والجماعت بلکې ټول علماء د اتفاقی فیصله ده چې د غیب علم څنګه الله پورې خاص دی هیڅوک د الله سره په دې صفت کې شریک شته نه زمونږ د الله په کارونو څخه اعتراض نشي کولای وړو خبرو باندې پوهه ذات دی معنا د ایتونو دا حمیم دی باندې الله پوهه دی تنزيل الكتاب الله وی نزول درې کتاب شری من الله اذا غلا د خوانه شوی دی هغه الله العزیز شغړ زور ور دی ور حکیم ډیر حکمت والا کشف الغطاء د کتاب ځان لوخله وی د شیګانو سره ناس ولاړه او په یو کاسه دسترخوان خوراک څنګه 50 کال لري کېږي د بار مکتبو کې شته د الله درزه لپاره د کتاب واخلې کشف الغطاء پرده لري کوله د شیګانو قبقلانو نه تاسو له به د معلوماتو شي چې شیګان د الله سره څومره قران لري رسول الله سره صحابه سره او مسلمانانو سره ډېر خراب خلک دي د الله سره د عقیده لري نعوذ بالله من ذلک وجزمن د دولس امامان د رب العالمین ډېر اوچت علم لري زمونږ الله بارکه د بدا عقیده پرونه نو همدان چې ځه لور له بسمدا کوي د کتاب څنګه لولې پښتو کې ډېر جامع او سری سمانه ده ارسل باندې فویګ روانه ترجمه شوی ده لیکل شوی دی کشف الغطاء د بار مکتبه کې وای د ټلیفون لور باندې کارتونه وغیرہ اخلو راځي 500 بینن په دې باندې خرج کړي محمد رسول الله ملګرو بارکه دې خلکو کما عقیده ده نعوذ بالله من ذلک ډېر دې خبرې داخله دي چې ویل دي سړی تاسو له ویل نشي یو خبر اسه مشمره خرور تاسو له کومه تاسو به خپل دا کتاب والي نعوذ بالله من ذلک او نعوذ بالله من ذلک مخکې موږ ویلو چې د اسلام دویم نوم هغه عمر دی دوی لیکي وی عمر رضی الله عنه شو هغه کې د شو مرزو چې ځم باندې به نارینه سړي اچول نو چې دې سړي اخرت به خلکو اخرت به ګوره چې دا خبره بالکل سړي ویل نشي قسم دې سړي ځان له کوټه کې ناشتي او اصلي د عبارت باندې نظر ورچې د څومره جرأت کړی چې دا خبره کړې ده زړه به ودر دی چې اقا عمر چې هغه محمد رسول الله خلیفہ اقا عمر چې شلیری زید هغه د نظر برابر راغلی دا وحی راغلی دا اقا عمر چې هغه اسلام نوم دی اقا عمر چې هغه سره چې مینه ولر دا به جنت ته داخل شي اقا عمر چې په دنیا کې ورته الله جنت زیری ورکړه ایو سره دا سره شوران لردا کتاب څنګه ول به تفصیلی معلومات پکې دي ان شاء الله بالکل ما تاسو دا وعده کړی چې بس جنت تذکرہ کوم ځای ګراله دا بر خیر ذکر کوو که سړی په تور مثال په منځمنه ولاړ یو د حدیث ابو داود کې راځي به راپوزل شي ونه او حرکت وکا چې کله لړ به خپل او تاسو غمال تکوا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د توحید لپاره وش په ورس داغه پیدا کېدل په دغه دولسم درې بوله اوله درش یقیني دقیقه معلومات نه دي الاستيعاب چې عبد البر دا خبر ذکر کړي غالبا نه درشم بر صفای د وفات مسلې ده لیکن د فدایش مسلې یقینا ده څوک وې شه دی څوک بل نو د رسول الله د توصیف د لپاره چرته و ورځ وش په باندې کار نه کیږي عائشه به فرمایي چې په هر مجلس کې دغه تذکرہ په کار ده د فدایش مسلې په دې باندې یقینا ده لیکن د وفات مسلې ده بس که طریقه دار کته کله کور جوړ کی یا به تور مثال دکان وغیرہ یو دیندار سړی راولا وغیرہ به کې دوه رکعات موږ کې او دعا دی وغړو خلاص اذن بل طریقه په اسلام کې شرین دراغلی شاغد رسول الله ملګرو نه نقل راغلی صحیح کشف چاله ویلش کشف بلغت کې ویل کاروالي لا کله ول دا باج انسانان دا وی منګه چې کله یو موضوع منګ لګران شنو په ځمانه صدر راوچو یو خبر خواږي کینو او به رب العالمین سره څنګه رابطه برابر شو دا ټول حالات د غیدونه ویدونه د موږ مخله پریوزي د شي عقیده چرته مسلمانانو عقیده نه ده چې دا یو سړي باندې قصدن دا کار کیږي که بعضی خلکو له حالات معلوم کړي شي هغه غیر اختیاري مسله ده صدر بزن سره واچو موسو په دې مجلس کې کینم یو نیمه غنټه صبر کوم به تاسو له خبر نه هر دې جهنم کې هغه لمبي د شکارو کې پلانې سره الته پروتو تاسو سم سره دا خبره به مانی دا غلطه خبره ده غلطه نظریه ده بس ډېر خوبونه سوچونه درځي یو کار ځان له پیدا کې ان شاء الله خوب لري تکتي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت در نصیب کړي
چې پرنجو کې خلک ورته وي چایات کړي بس څه چایات کړي سلیریش غنټه ملائکه نوٹ کوي یادې کنه دغه یادې دوه غم کوا ده بل چا بد سي یاره وسما یادې کو دا غره ها کیږي کوم مخلوق مې یاد کی کوم یاد نه کی څه خبره بدل چې الله سلیریش غنټه مې یادې د الله ملائکه سلیریش غنټه مې یادې یو موږ تعقیبای کبه دې کې موږ کمې چې ته وشو ګور ځان له پیغام دی رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله